لډیر وخت مسافر روشا بخیر رانا بختور روشا مومن ورسی دا جرمو یو دنیا راغلی یو ولس میاشتی ورسته بیا راغلی. دی روژه کې بعضې خبرې بعضې خلک د بعضې خبرو لږ ډېره پوښتنه کوي. زه د 2-3 خبرو لږ وضاحت کوم. یوه خبره دا ده چې په روژه کې چې کله تاسو روژه نیسئ روژه کې نیت ضروري دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما الاعمال بالنیات، هر عمل د نیت سره تړلی دی. د روژې نیت کول دا ضروري دي. که د سړي سره د روژې نیولو نیت نه وي بیا که ټوله ورځ سړی وږی و تږی ګرځي هغه روژه نه کیږي او نه هغه روژه ثواب لري نه په هغه روژه د سړي غاړې خلاصیږي. لیکن زه یوه خبره کوم، نیت دا د زړه عمل دی او دا د الفاظو سره کار نه لري چې سړی به خامخا په خوله باندې دا وایي چې زما د روژې نیت. پر بعضو نقشو باندې دا لیکلي و بصوم غد نویت من شهر رمضان. زه وایم چې دغه الفاظ هم په حدیثو کې ثابت نه دي. دا به هم سړی په دې نیت نه وایي چې دا سنت عمل دی یا د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دی. صرف د دې انسانانو د سهولت او د اسانۍ دپاره دغه الفاظ لیکلي دي کې سړی ووایي روژه خدا، لیکن کې نه ووایي په دې کې څه بدوالی نشته. علماو لیکلي دي چې د نیت صحیح وخت دا دی چې کله سړی روژه مات وکړي بس د دې وخت څخه دا فیصله وکړي چې سبا روژه نسم. په زړه کې دې دا فیصله وکړي، بس دا د زړه فیصله د سبا ورځې دپاره نیت دی. خو ډېر خلک چې پوښتنې کوي هغه په دې کې مولوي صاحب زه د شپې سهار داسې په عذاب ومه، څوک وایي پر سر مې داسې درد و، څوک وایي پر غاښ مې درد و، څوک وایي پر بدن مې درد و. ایا اوس ما د روژې نیت وکم نه وکم روژه سبا ونسم نه ونسم؟ زه دا وایم چې کم سړی بیماره یې ناجوړه یي او د سبا ورځې دپاره لږ په مشکل کې چې داسې نه زما روژه ما په مشکل کې واچي نو په ذهن کې دې د دې روژې نیت نه کوي، لیکن خوله دې بنده وساتي. که چیرې په ورځ کې د صحت پیدا کوي نو بیا دې په ورځ کې د روژې نیت وکړي، هم صحیح کېږي. او که چیرې د روژې نیت نه دی کړی د ورځې دی په تکلیف سلو بس خپله ډوډۍ دې وخوري، ګولۍ دې وخوري، دوا دې وخوري او په دې کې هسې هم د روژې نیت نه دی کړی په دې کې څه بدوالی نه راځي. لیکن په ورځ کې به بیا در کومه حده پورې دی نیت کولی شي مکمل چې نصف نهاره ورسېدی در نصف نهاره پورې دی نیت کولی شي. نصف نهار به سړی څنګه معلوموي؟ نن سبا روژه شروع کېږي غالبا پر پاوبالا 5 بجې یا پر داسې 4 بجې پاوبالا 4 بجو څخه خوله بندېږي یا پاوبالا 5 بجو څخه داسې شاوخوا خوله بندېږي. د روژې ابتدا به سړی وګوري چې روژه د کومه ځای شروع کېږي او بیا به غالبا د پیشلمي د روژه مات وخت معلوم کړي چې مثلا پر پاکم 9 بجې باندې خوله بندېږي. دا به مکمل پر 2 حصې باندې تقسیم کړي چې مابین پر کوم ځای باندې رالی دغه مابین د دې نصف نهار دی. در دغه مابین 1 منټ 5 منټه مخکې لا سړی د روژې نیت کولی شي. که سړی بیماري در دغه وخته پورې لا دته اجازه ده نه دی خوري شی دی نه خوري، لیکن د روژې نیت یې هم نه کوي. که چیرې شسلو نو باره دې دستي نیت وکړي روژه به په نیت باندې ورسیږي. او که چیرې سړی نه سو ښه نو خپل خوراک دې وکړي، دوا دې وخوري، علاج دې وکړي، بیا به د ده د روژې څه دغه نه وي او پر ده باندې به د روژې د ماتوالي څه الزام نه راځي. ځکه د نصف نهاره څخه مخکې سړی نیت کولی شي د نصف نهار. لیکن که چیرې سړی د روژې په ابتدا کې نیت وکړي په شپه کې د سړي نیت په نیت کې بدلون کولی شي. د فرضي روژې نیت مې دی نظر روژې ته اړولی سم، د فرضي روژې نیت دی نفل ته اړولی سم. لیکن چې کله سهار یو ځل د سپېدو څه وروسته سړي نیت وکړي بیا هغه نیت کې دی بدلون نشي راوستلی چې یاره زما خو نیت نه دی باید چې نه مې وای کړی، یا نیت مې د روژې کړی دی باید چې نظر روژې ته واړوم، یا مې نیت د فرضي کړی دی باید چې نفلي ته واړوم، یا مې نیت د نفلي کړی دی باید چې فرضي ته واړوم. چې د سپېدو څه وروسته سړي یو ګشت نیت وکړي په هغه نیت کې بیا سړي تغییر و بدلون نشي راوستلی. او بعضې خلک هغوی دقیق مسله ډېره پوښتي چې یاره مولوي صاحب روژه مې وله د شپې مې خوراک پر مزاج نه ولګېدی نو زما څه قی ووال سو ایا زما روژه څنګه ده؟ په ډکه خوله ده، په تشه خوله ده، قصدن دی غیر قصدن دی. ما درته ویل د فقهي صورتونه فقهاو غالبا 12 صورته لیکلي دي.
لیکن پای کې زه صرف 2 سورت راخم په دې کې روژه ماتیږي، نور په یو رقم کې باندې روژه نه ماتیږي. یو که سړی په روژه کې دا رقم قی ووایي چې سړی د شپې پر معده باندې درد یا د ډېر خوراک په وجه باندې سړی په مشقت او تکلیف کې رالی، نو سړی د خولې د ستونې لږ ګوته وروړی یا بل څه وکړو او قصدن یې قی ووایي او هغه قی په ډکه خوله سو، بیا که ده دا قی تیر کړی کې د باندې توکلی په دغه قی باندې روژه ماته ده. یو شکل یې دغه دی. او دویم شکل یې دا دی چې سړي ته بې اختیاره قی ورسي، ده په قصده نه دی کړی، د په اختیار کې نه دی قی ورلی. بیا د هغې 2 شکله دي. یو شکل دا دی لږ قی رالی، بل شکل دا دی په ډکه خوله رالی. که چیرې قی په ډکه خوله رالی، یو شکل یې بیا دا دی چې یو څه د باندې توکی، او یو شکل یې دا دی چې دی لږ یې تیر کړي. نو دویم شکل که چیرې قی د بې اختیاره په ډکه خوله باندې ووایي او په هغې کې د یو غنم مقدار یا د یو نخود مقدار د ده صبر څه تیر سلو، په دغه صورت کې هم د روژه ماته ده. نو دقی بس د روژې ماتېدو دغه 2 صورت دي. نور صورتونه چې څومره دقی دي په هغې کې روژه مکروه کېږي لیکن ماتېږي نه، چې روژه فاسدېږي، روژه خرابېږي، د روژې قضا پر سړی راځي او روژه به بېرته راګرځي. یو دا چې سړی قصدن قی په ډکه خوله باندې ووایي، او دویم دا که چیرې په ډکه خوله باندې بلا قصده د سړي څه قی رالی او د هغې څه یوه ذره بېرته در ستونې د انسان څه تېره سوله، په دې شکل باندې هم د سړي روژه ماتېږي. په دغه 2 شکله کې پر سړي باندې د روژې قضا راځي او په نورو اشکالو دقیق کې پر سړي باندې قضا نه راځي. بعضې خلک د خولې د وینې پوښتنه کوي، مولوي صاحب خوله مې مسواک مې وایي خوله مې وینې سوه، یا د خولې وورۍ وینه راله، یا مې غاښ کښی، یا څنګه مسله وه وینه راله په خوله کې، آیا دا وینه تېره سوله، په دې باندې روژه خرابه ده که نه ده خرابه؟ ګوره شریعت کې د دې دپاره 2 صورته دي. یو صورت دا دی چې د انسان په خوله کې کومه وینه راله، هغه وینه پر لاړه باندې ډیره ده. دویم شکل دا دی چې وینه په خوله کې راله، هغه وینه او لاړه سره یک رنګه د سره برابره ده، او هغه اول شکل کې دا وینه د تیره که هغه وینه در لاړه ډیره وه، یا په دویم شکل کې وینه او لاړه سره برابره وه د تیره کله، یا دریم شکل وینه لږ ده که ډیره ده، خو د هغه وینې خوند په دې ستوني کې د وینې محسوس و، ځکه د وینې خپل خوند دی. نو په دغه 3 شکله کې په وینه تیرولو د انسان روژه فاسدېږي. که څه پر انسان کفاره خو نه راځي لیکن پر انسان قضا لازمېږي. که چیرې د دې 3 شکله څه ماسوا وه، نه وینه پر لاړه باندې ډیره وه او نه وینه د لاړې سره یک رنګه وله او نه د دې وینې په ستوني کې خوند محسوس و، په دغه شکل وینه در لاړه لږ وله او خوند یې هم نسو محسوس، نو بیا په دې وخت کې نه په دې باندې روژه ماتېږي او نه د دې روژې پر سړي باندې قضا راځي او نه په دې باندې روژه فاسده ګرځي. بعضې خلک کله وایي چې یاره مولوي صاحب وینه او په ستوني کې راځي او زه غاښ کاږم، د غاښ څه په تکلیف یم، نو زه د دې متعلق څه وکړم؟ نو زه دا وایم چې په روژه کې بلا ضرورته غاښ کښل دا جایز خو نه دي، روژه خرابوي. لیکن که د سړي ډېر ضرورت سو او سړی ډېر دې ته مجبوره سو او بل وخت د غاښ د کښلو نه و او دی د دې غاښ وکښلو ته په سخت شکل مجبوره و، بیا د روژې په دوران کې سړی غاښ کښلی سي. لیکن په هغې کې بیا هغه مسله ده که د غاښ وینه دا په ستوني کې ځین تېره سوله یا د غاښ د وینې خوند په دې ستوني کې محسوس سلو، بیا د دې سړي روژه فاسده ده، کفاره ور باندې نسته، قضا ور باندې سته، بیا به د دې روژې قضا ورته راګرځي. نو ځکه چې کله سړي نیت وکړي نو د نیت ډېر خیال ساتل او په روژه کې عام طور د خوراک سره احتیاط کول چې سړي ته دقیق مسله بیا نور پیښیږي. او په روژه کې یوه روژه ده هغې چې څنګه الله تعالی پر موږ باندې فرض کړې ده په هغه ښه طریقه باندې سر ته رسول، او بیا خاص کر په دې روژه کې د ګناه څخه ځان راګرځول، او د ګناه څخه ځان راګرځول دې ته تقوا وایي. او الله تعالی قرآن کریم کې تقوا د روژې حکمت و غرض بللی دی. الله تعالی دا میاشت د تقوا دپاره پر موږ فرض کړې ده. الله تعالی دې دا خبرې قبول کړي. واخر